ملګري ملتونه وايي طالب چارواکي د خپل واکمنۍ پر کلیدي مسایلو خپلمنځي اختلافونه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتيريش داسې مهال چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان بل غونډه کوي، د دې سازمان سرمنشي د افغانستان په اړه خپل نوي راپور کې ویلي طالب چارواکي د خپل حاکمیت اړوند په کلیدي مسایلو سره اختلاف لري. امنیت شورا ته د انټونیو ګوتيريش په دې 3 میاشتني راپور کې چې د 2023 له نومبر د 2024 کال تر فبروري د افغانستان د وضعیت په اړه لیکل شوی راغلی د اختلاف له اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو د نشئی توکو په کښت تر بندیز رسیږي. دا راپور چې نن خپور شوی چې پکې طالبان په اداري او تصمیم نیونکو پروسو کې خلکو ته د پراخ مشارکت نه ورکولو له امله ناکام بلل شوي او لیکي طالب چارواکي په سیمه ییز او ملي کچه د خلکو د ګډون لپاره د ژمنو او هڅو سره په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. له ملتیا مو نړۍ مننه، ښه وخت ولرئ.